د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د تالیا د میزان د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 28 منېټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په ننګرهار کې د برېښنا پروژو د تطبیق په اړه خبرې وشوې. پکتیکا کې د 500,000 امریکایي ډالر په لګښت د یو دارالتام جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او په زابل کې د عمري بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د برېښنا پروژو د تطبیق په اړه خبرې وشوې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ننګرهار ولایت امنیه قومندان مولا محمد فرید عمر سره په کتنه کې په دغه ولایت کې د برېښنا پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې ډاکټر عمر یادونه کړې چې د افغانستان برېښنا شرکت په ننګرهار کې د برېښنا زیاتې نیمګړې پراختیايي او نورې پروژې لري چې په تطبیق کې باید هر اړخیز همکاري وشي. دغه راز د ننګرهار امنیه قومندان د افغانستان برېښنا شرکت فعالیتونه او هڅې ستایلي او په دغه ولایت کې د هر اړخیز همکاري ډاډ ورکړی دی. پکتیکا کې د 500 امریکایي ډالر په لګښت یو دارالتام جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پکتیکا ځایي محصلینو په دغه ولایت کې د ترکي جمعیت الندى الخیره بنسټ له لوري د 500,000 امریکایي ډالر په لګښت د یو دارالتام د جوړېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارل کېدو خبر ورکړی دی. د امام بخاري دارالتام دیني مدرسې مدیر مولوي صلاح الدین نیازي وویل دغه دارالتام په مرکز خرنه کې په 3 پوړونو کې جوړ شوی چې د اداري او درسي خونو ترڅنګ یو مجهز کلینیک، کمپیوټر لاب، د فوټبال او والیبال منظم لوبغالي هم لري. د یادونې وړ چې امام بخاري دارالتام د ترکي هیئت د جمعیت الندى الخیره بنسټ له لوري د 2 کالونو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او په زابل کې د عمري بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند له لوري په زابل کې د توري بند چې تازه د ریاست الوزرا عالی مقام له لوري په عمري بند نومول شوی ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د آرک په خبر شوي خبرپاڼه کې راغلي په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې د اسلامي امارت یو شمېر غړي او سیمه ییزو مسؤلینو ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د زابل ولس ته د عمري بند د چارو بشپړېدو مبارکي ویلې او ډاډ ورکړه چې په دغه ولایت کې به نورو انکشافي پروژو چارې هم پیل شي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره بل تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.